बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ګرانو ملګرو تاسو ته په لرن انګلیش ان پښتو چینل کې په خیراله او ستړي مشو يم ملګرو په نننی کلاس کې مساسو د پاره د آیلټس چې کوم وکیبلري و د هغې مې پارت 2 راوړی دی ملګرو تاسو کلاس تر پایه پورې وګورئ نو ان شاء الله د کلاس په اخره کې به تاسو سره ډېری مهمه خبرې شریکوم پیله به موږ تاسو ته د دې خو چې کوم د خړ بیک ګراوند دی دا به تاسو ته کوم بیا به دا بل کو پهلنې ټکی موږ سره سره ټرستورتي څه ته وي دا وي مطلب یعنی یو ریښتونه یعنی ریلایبل د دې چې کوم سینونیم د هغه موږ سره ریلایبل دی یعنی هغه سیس چې کوم موږ سره ریښتونه یعنی یو ښه شي ایگزامپلری څه ته وي ایکسټرا اورډینری یعنی چې ډیر زیات ښي یعنی موږ ویل کړه شیز ډیر ښه دی نو ته ورته ویل شي ایگزامپلری یا ایکسټرا اورډینری دوانه ورته انګلیش کې ویل شي انکارج څه ته وي یو کس له حوصله ورکول یعنی پروموټ کول سپورټ کول پروموټ او سپورټ یعنی دا د دې سینونیم دی یعنی یو کس چې اوس مطلب مثال خبره په سکول کې پیل شو هغه راشي او ته ورته وایې چې خیر دی دا خو هر څوک پیل کېږي او ته انکارج کې حوصله ورکړي انکشس څه ته وي دا وي نروس ته یعنی هغه کس چې مطلب د څه فکر ورسي یعنی څه باره کې غمجني انکشس هم ورته ویلی شي او نروس هم ورته ویلی شي ایډورسټي څه ته وي دا وي مشکل ته یعنی ډیفیکلټي یعنی ته یو کار کوې او هغې کې تا ته کوم مشکلات راځي کوم دغه درته راځي هغې ته ایډورسټي هم ویلی شي او ډیفیکلټي هم ورته ویلی شي شور څه ته وي یعنی دا په یو څیز باندې یقین ساتل لکه ته وایې چې دا کار وشي ته په دې باندې شور شي دا به داسې وشي دا کار نو دې ته موږ ویلی شو شور هم ورته ویلی شو او سرټن هم ورته ویلی شو فیوچر څه ته وي فیوچر چې کوم را روان وخت دی هغې ته موږ فیوچر ویلی شو یعنی کامینګ څه ته وي را روان ټومارو دا هم ورته ویلی شو فایر څه ته وي ټو تھرو آوټ اف جاب فایر څه ته وي فایر یو موږ اور ته وي خو دلته څه ته ویلی شي فایر چې کومه دی کله موږ یو کس د نوکرۍ نه وکاږو یعنی تاسو په یو ځای کې کار کوئ او تاسو څوک د نوکرۍ نه وکاږي نو هغې ته ویلی شي فایر یعنی ټو تھرو آوټ اف جاب ډیسټني څه ته وي دا وي قسمت ته وي یعنی تقدیر ته وي دې ته موږ په انګلیش کې پیټ هم ویلی شو اوس دا بل بیک ګراوند والته تاسو راوړئ میبي څه ته وي دا موږ وي یعنی کیدی شي پرهیپس میبي او کیدی شي موږ لکه میبي دا کار داسې وشي نو میبي څه ته وي کیدی شي پرهیپس هم ورته موږ په انګلیش کې ویلی شو انویډ څه ته وي دا وي حملې ته وي یعنی یو ملک چې په بل ملک باندې حمله وکړي نو دې ته موږ انویډ هم ویلی شو اټیک هم ورته موږ په انګلیش کې ویلی شو سنټر څه ته وي منځ ته دې ته موږ په انګلیش کې میډل هم ویلی شو پلک څه ته وي ټو بریک سمثینګ یعنی پلک هغې ته وي چې کله موږ یو څیز ماتوو کیپ څه ته وي کیپ یو څیز ساتل یعنی سیو پروټیکټ ګارډ یعنی دا ټول موږ د دې لپاره استعمالولی شو یعنی یو څیز محفوظه ساتل دې ته کیپ هم ویلی شو سیو پروټیکټ ګارډ یعنی دا څلور وانه ټکي تاسو هماغه زده کوئ فار پلنګ څه ته وي دا موږ وي یعنی ډیر لري ویری فار اوی یعنی یو څیز یو ځای د تا نه ډېر لري که نه ته په سعودي کې چې هلکه دا ځای نه ما نه لرې دی فار فلنګ بل ټکی موږ سره څه دی وایبل یا فیزیبل یعنی دا دواړه ټکي یو دي د دې مطلب څه دی یعنی یو څیز ممکن یعنی پاسیبل هلکه ته وایې دا کار داسې ممکنه دی دا کار داسې کیږي نو دې ته موږ وایبل هم ویلی شو فیزیبل او پاسیبل هم ورته ویلی شو سلیپي څه ته وي یعنی چې یو کس له کله خوب ورځي دې ته موږ په انګلیش کې څه ویلی شو ډراوسي هم ورته ویلی شو یعنی هغه کس چې کوم له خوب ورځي ایټرنل څه ته ویلی شي یعنی نه ختمېدونکی یعنی نیور انډینګ یعنی خدای پاک چې کومه دی دا موږ سره ایټرنل دی یعنی ټول هر څه به په دې دنیا کې ختم شي خو خدای پاک چې کومه دی دا به په دې دنیا کې پاتې نو دې ته موږ څه ویلی شو ایټرنل نیور انډینګ کامیټي څه ته وي دا موږ ډیزاسټر ته ویلی شو یعنی کله چې مطلب توپان راشي سیلاب راشي نو دې ته موږ کامیټي هم ویلی شو دې ته موږ ډیزاسټر هم ویلی شو وایلنټ څه ته وي یعنی په یو کس باندې تشدد کول هغه سره زیاتی کول دې ته موږ فورسفل هم ویلی شو سمبلایز څه ته وي دا موږ یو څیز چې کله موږ ریپرزینټ کوو یعنی دې ته ریپرزینټ هم ویلی شي اوس مثال خبره ګل چې کومه دی دا د څه سمبلایز کوي دا موږ سره مینه سمبلایز کوي نو سمبلایز یا ریپرزینټ دا دواړه موږ سره یو شی دي پوسچر څه ته وي پوسچر چې کومه دی دا موږ ته وي یعنی یو لاره یا وی پوزیشن اف باډي پوسچر چې کومه دی دا موږ سره د باډۍ چې کوم د بدن انسان د دې موږ سره یو پوزیشن
مطلب د دا موږ سره پوسچر دې ته پوزیشن چې کم د باډي هغې ته موږ پوسچر ویلی شو. انفیوریټ څه ته وي؟ دا وي مطلب انریج یا اجیټیټ. یعنې که تاسو نه څوک تپوس وکړي چې انفیوریټ څه ته وي، تاسو سمپل ورته ویلی شي انریج یا اجیټیټ هم ورته موږ په انګلیش کې ویلی شو. فینش څه ته وي؟ دا موږ وي کمپلیټ کولو ته. یعنې یو کار چې کله موږ مکمل کړو هغې ته موږ څه ویلی شو؟ فینش یا کمپلیټ. ریل څه ته وي؟ دا وي جنون ته. یعنې هغه څیز چې موږ سره ریښتونی نو موږ یې لکه دا ډېر جنون دی، دا څیز ټیک دی، پیک نه دی، نو دې ته موږ ریل هم ویلی شو، دې ته موږ جنون هم ویلی شو. ډسپریټ څه ته وي؟ دا موږ څه ته وي؟ فینیټک یا ایکسټریمسټ. یعنې دا موږ مطلب یو هغه کس ته وي چې هلکه مطلب موږ یې لکه دا ډېر مطلب انتخا کوي. یعنی مطلب زه به تاسو اوس په پښتو کې څه یم، تاسو ورته کوم ټکی وایي دا ماته کمنټ سیکشن کې خامخا ولیکئ. ډیلیکیټ څه ته وي؟ دا وي نازک ته. پریجایل یا ډینیټي او پریجایل، لکه موږ دا ډېر نازک کس دی نو دې ته موږ دغه ډیلیکیټ، پریجایل او ډینیټي دا درې وانه ټکي ورته موږ استعمالولی شو. کمپریس څه ته وي؟ یعنې یو څیز له زور ورکول. اوس مطلب یو څیز دی که نه، تاسو در سره اسپنج دی یا پوقنی د هغې له ته زور ورکړي، دې ته موږ کمپریس هم ویلی شو او ټوپریس هم ورته ویلی شو. اوس دې بل سایډ ته راواړئ. کیاس څه ته وي؟ دا موږ یو نایسي سچویشن، یعنې هغه ځای چې هغې کې ډېر اوازونه یې شور وي، مطلب دغه ځای ته موږ ویلی شو کیاس. منټر څه ته وي؟ منټور څه ته وي؟ دا مطلب موږ څه ته ویلی شو؟ دا موږ ګایډ ته ویلی شو. یعنې موږ اوس مثال خبره یو کس له ټریننګ ورکوو، دا کرکټ کې هم تاسو ویل که دا منټور دی، نو هغې ته موږ څه ویلی شو؟ ګایډنس چې ورکوي، یا لکه ته به داسې کار کوې، ته به داسې کوې. هینډسم څه ته وي؟ ګوډ لوکینګ. یعنې هغه کس چې کوم ښایسته ښکاري، ښه ښکاري، دې ته موږ هینډسم هم ویلی شو، ګوډ لوکینګ. کنټرري څه ته وي؟ دا موږ اپوزیټ وي. یعنې یو څیز چې کله د بل څیز ولټوي، دې ته موږ کنټرري هم ویلی شو او دې ته موږ اپوزیټ هم ویلی شو. اوی څه ته وي؟ دا موږ لرې ته وي یا ایبسنټ ته هم ویلی شو. یعنې هغه کس چې موږ سره په یو، تاسو اوس یو ځای کې سکول ته لاړ شئ که نه، اوس تاسو یو ملګری نه یې راغلی، نو دې ته تاسو ویلی شئ اوی هم ورته ویلی شئ او ایبسنټ هم ورته ویلی شئ، یعنې غیر حاضر یي، هغه په هلته موجود نه وي. ویری څه ته وي؟ دا موږ بدل ته وي، یعنې ډیپر. یعنې موږ یې لکه دا سیز بدل دی د دې نه، نو دې ته ویری هم ویلی شئ او تاسو ورته ډیپر هم ویلی شئ. ایګر څه ته وي؟ دا مطلب یو شوق ته وي، یعنې د انسان چې کوم شوق وي دې ته تاسو ویلی شئ ایګر، دې ته تاسو کین هم ویلی شئ. ایسیټس څه ته وي؟ دا موږ سرمایې ته وي، یعنې ارننګز، دې ته تاسو ارننګز هم ویلی شئ. ایسیټ اوس مثال خبره ستا چې کوم دی پټي کارخانې دي وغیره دا سر ستا یي که نه، دې ته ته ارننګز هم ویلی شي او دې ته ته ایسیټس هم ویلی شي، یعنې دې نه چې ته را کمې پیسې ګټې. امیټر څه ته وي؟ دا موږ مطلب بیګیننګ ته وي، یعنې یو څیز کله چې ته یو کار شروع کوې نو دې ته تاسو امیټر هم ویلی شئ او دې ته تاسو بیګنر هم ویلی شئ. یعنې بیګنر یعنې کله چې ته یو کار شروع کوې. آوټ ګوینګ څه مطلب دی؟ یعنې فرینډلي. هلکه موږ یا لکه زما او د ده چې کوم ملګرتیا ده، مطلب دا ډېره ښه ده، نو دې ته تاسو مطلب څه ویلی شئ؟ سمپل فرینډلي. موږ یا لکه ډېر فرینډلي ماحول دی، نو دې ته تاسو په انګلیش کې آوټ ګوینګ هم ویلی شئ. ریلکټنټ څه ته وي؟ دې ته موږ هیزیټنټ هم ویلی شو. یعنې اوس مثال خبره د دې مینینګ تاسو ما ته په کمنټ سیکشن کې ولیکئ، نو زه به تاسو چک کړم چې تاسو څومره وکیبلري زده کړې ده. فریک څه ته وي؟ دا موږ هغه کس ته وي چې موږ دا لکه لیونی دی، دې ته تاسو ته ما په تیر کلاس کې ویلو چې میډم ورته وي انسن چې کومه دی فریک او انسن دا چې کومه دی موږ هغه کس دپاره استعمالولی شو چې کوم لیوني موږ یې لکه دا خو لیونی دی دا کس. بیبي څه ته وي؟ دا موږ وي انفنټ، یعنې انفنټ څه ته ویلی شي؟ دا هغه کس چې دا ډېر ماشوم وي. یعنې بیبي او انفنټ دا د چایلډ نه بدلي، یعنې چایلډهوډ نه دا بدلي. دا د څنګه بدلي؟ دا موږ هغه ماشوم دپاره استعمالولی شو چې کم مطلب د خپل مور پی رهي، یعنې روټۍ خوراک دا نه کوي، دا دومره ماشوم وي، دې ته بیبي او انفنټ هم ویلی شئ. امیبل څه ته وي؟ دا وي فرینډلي، یعنې دا مطلب هغه خبره ده چې مطلب کم اوس دوستانه ماحول د یو کسانو خپل منځ کې دوستي، نو دې ته موږ امیبل هم ویلی شو او فرینډلي هم ورته ویلی شو. پوش څه ته ویلی شي؟ دا موږ وي شو یا فرافل، یعنې اوس مطلب یو کس یو سیله دیکه ورکول، مطلب دې ته تاسو پوش هم ویلی شئ، شو هم ورته ویلی شئ او فرافل هم ورته ویلی شئ.
مورلز څه ته ویلی شي؟ دا مطلب څه ته وي؟ هیوج پینټینګ، یعنی یو غټ پینټینګ چې کله وشي که نه نو دې ته تاسو مورلز ویلی شئ. بل دې سایډ ته راواړئ فیمس. فیمس څه ته وي؟ دا موږ هغه کس ته وي چې کم کس مشهور ډیر خلک ډیر پیژني. و دا کرکټران چې کم دي د پاکستان افغانستان دا ډیر خلک پیژني نو دا فیمس خل دی. ریناونډ دې ته تاسو ریناونډ هم ویلی شئ او دې ته تاسو فیمس هم ویلی شئ. ایگزمپټ ایکسپټ دیټ یعنی موږ وی چې هلکه د دې نه علاوه. ایگزمپټ یعنی تاسو ایگزمپټ څه ته وي؟ هلکه دا څیز هم راوړه خو دا مه راوړه، یا مطلب دته مو وایه دته مو وایه دې کس ته مو وایه چې راشه خو دته مه وایه، دا پکې پرېږده. ایگزمپټ یا ایکسپټ دیټ. ټاټ ټاوټ څه ته وي؟ دا موږ ټینس ته وي یا ټایټ یا سټیپ. موږ هلکه دا سیز ډېر سخت دی مطلب ټینس ټایټ سټیپ. کمپلیټ ټوټل. کمپلیټ څه ته وي؟ یو چیز مکملول ته. ډلټ ډلټ څه ته وي؟ دا موږ هغه کس ته وي چې ډېر نالایق وي. بلنټ هم ورته ویلی شو او ډریری هم ورته موږ په انګلیش کې ویلی شو. بل ټکی موږ سراسر کریزي. کریزي څه ته وي؟ دا هم چې کومه دی دا موږ انسن هم دې ته ویلی شو او ډیپټ هم ورته ویلی شو، میټ هم ورته ویلی شو. یعنی کو چېرته تاسو دا وکیبلري وګورئ که نه د دې نه به تاسو ډېر هر څه زده کړئ. یعنی اوس مطلب لیوني ته موږ کریزي هم ویلی شو، انسن هم ورته ویلی شو، ډیپټ هم ورته ویلی شو، میډ هم ورته ویلی شو، مطلب پریک هم ورته ویلی شو. یعنی څومره ډېر ټکي تاسو زده کړه. نو که چېرته تاسو کلاس تر پایه پورې ګورئ نو تاسو به داسې ټکي زده کوئ چې هغه به ستاسو دپاره ډېر مهم وي. یعنی که تاسو آیلټس ټیسټ نه ورکوئ نو ضروري نه ده چې تاسو دا کلاس بیا مه ګورئ. بیا هم ستاسو دپاره دا کلاس کتل دي. که تاسو څه هم کوئ، یعنی که تاسو چېرته ټیسټونو ته نوکرۍ ته اپلای کوئ نو بیا هم تاسو دا کتلی شئ، دا کلاسونه دې نه تاسو پیدا اوچتولی شئ. ملګرو بیا هم زه که تاسو کې کم کسان آیلټس ورکوي نو ما ته په کمنټ سیکشن کې کمنټ وکړئ. نو انشاءالله د دې لپاره چې کم ضروري کورسونه دي وکیبلري به انشاءالله د دې لپاره چې دا کورس زه تاسو ته کمپلیټ کړم نو بیا تاسو ته انشاءالله بل بم څه شروع کوم. خو که ستاسو ما ته ریسپانس رالی، که ریسپانس رانلی نو میبي چې زه بیا بل ټاپک ته واړم. نو ملګرو که چېرته تاسو ته په څه کې هم مسله وي، تاسو ته ما مخکې هم ویلي چې تاسو ته په څه کې مسله وي نو تاسو بالکل ما ته په کمنټ سیکشن کې کمنټ کوئ نو موږ به تاسو له جواب درکو. او ملګرو که چېرته تاسو ته د بل څه کورس هم پکاري نو ما ته کمنټ سیکشن کې کمنټ وکړئ. هغه کورس به انشاءالله موږ تاسو ته په اسانه طریقې سره راوړو او تاسو ته به ایکسپلین کوو. اوس وخت کې لږ مصروفیات هم دي خو بهرحال چې کله انشاءالله د لوی اختر نه بعد به انشاءالله زه ستاسو دپاره یو نوې طریقې سره انشاءالله ټیچینګ شروع کوم. نو که چېرته تاسو غواړئ نو تاسو انشاءالله د دې چینل نه ډېره زده کړه کولی شئ. که چېرته تاسو دا چینل نه سبسکرایب کړئ چینل سبسکرایب کړئ. د خپل کور ماشومانو سره هم دا کلاسونه شریکوئ او ستاسو په کلي کې چې نور هم څومره خلک انګلیسي زده کول غواړي نو دا زما چینل ورسره خامخا شیر کړئ. ملګرو دا اوس زموږ نننی کلاس چې پای ته ورسېدو انشاءالله تاسو سره به په یو بل نوي کلاس کې ملاقات کیږي. تر هغه وخته پورې ما له اجازت راکئ او ما په خپلو دواګانو کې هم یاد ساتئ. چېرته چې هم اوسئ خوشحاله آباد بریالي ژوندي او ګړندي اوسئ. د الله په امان.